السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو دوستانو، زه یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې موږ تاسو په خپله ویډیو کې په موبایل کې له ماوس کرزر څخه ګټه واخلو. ګورئ دوستانو، تاسو دلته وینئ چې دلته زما دوستانو زه په څه باندې کلیک کوم، نو هغه دوستانو ما چې دی ماوس په واسطه چې دی زه موبایل کې کار کوم بغیر له کوم اپلیکیشن څخه، بغیر له دې چې موږ تاسو یو بل نوی څه دې ته واخلو یا کوم اپلیکیشن ورته انسټال کړو. یوازې به موږ تاسو سیټینګ وکړو. د سیټینګ په واسطه موږ تاسو خپل موبایل کې سیټینګ وکړو. د هغې سیټینګ په واسطه موږ تاسو کولی شو چې موبایل کې له ماوس کرزر څخه ګټه واخلو. په ډېر اسانۍ سره موږ تاسو کولی شو چې له دې څخه چې دی ګټه واخلو. نو را درمو دوستانو، ویډیو شروع کوو. د هر څه نه مخکې دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، تاسو سره هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، دې لپاره به تاسو سیټینګ ته راشئ. په سیټینګ باندې چې کله تاسو کلیک وکړو، نو په تاسو به لاندې راشئ. چې تاسو به دغسې لاندې راغلی، نو دلته به تاسو دوستانو تاسو ته زه اپشن در وښیم، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو، تاسو به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، دوستانو لاندې تاسو ته یو څو اپشنان راوځي، په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو، تاسو دغه اپشن راوځي، تاسو به دلته په دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، چې کله تاسو به دلته کلیک دلته په اکسسټینګ د تاسو دلته په دویم باندې په دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، دلته زه دا ماوس کرزر به زما بند شي، یعنې دا اف کومه او بیا به وروسته د آن شي. ګورئ دوستانو، دا ما آن که. ګورئ دوستانو، هغه ماوس کوم کرزر چې دی، یعنې ماوس کوم دغه چې دی نشان یا غشي نشان چې دی هغه ورک شو. نو دوستانو، موږ دا آن کوو. ګورئ دوستانو، دا مې چې آن کړه، نو په دې کونج کې تاسو ته یوه شنه غوندې اپشن راوځي. که تاسو په موبایل کې هر ډول وي، نو دا تاسو ته راوځي. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته هم چې کله دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړو، نو دلته به تاسو ورته دا لومبی انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو، تاسو به ورته دا انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو، هغه شي نشان موږ تاسو سره راووت. ګورئ دوستانو، دې په واسطه موږ تاسو کولی شو که موبایل هر ځای ته موږ تاسو وغواړو، په اسانۍ سره موږ تاسو تللی شو. ګورئ دوستانو، که موږ تاسو د موبایل هر ځای ته وغواړو، نو په اسانۍ سره د دې په واسطه موږ تاسو حرکت کولی شو. ګورئ دوستانو، مثلا زه په دې کې ګیلرۍ ته ځم، یو څه ګیلرۍ نه راخلم. ګورئ دوستانو، مختلف ویډیو یا هر څه چې تاسو غواړئ هغه په دې کې شته دی. نو ګورئ دوستانو، موږ تاسو د دې په واسطه کولی شو چې د ماوس کرزر د دې سیټینګ په واسطه موږ تاسو له دې څخه چې دی ګټه واخلو. دوستانو، دا ډېر زیات زبردسته طریقه ده. که ویډیو مو خوښه شوي، په کمنټ کې ولیکئ چې ویډیو مو خوښ شو، او له نورو ملګرو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ، تر څو نور دوستان هم د دې ویډیو څخه ګټه واخلي.